د بعضې وجوهاتو په بنیاد نن معاشره کې ډېره خرابي موجوده ده. د معاشرې هغه رونق او په معاشره کې دا فحشا چې عامه شوې ده د بعضې رواجونو او رسوماتو په بنیاد سره داسې حالت ته مونږ رسېدلي یو. د دغه رسوماتو او رواجونو د ختمولو دپاره اقدام کول پکار دي. هر یو کس باندې لازمه ده چې ځان سره عهد او دا وعده وکړي، پوخت عزم وکړي چې زه به د نبي علیه السلام او د الله رب العزت په احکاماتو او د دوی چې کومې طریقې مونږ ته ښودلی شوي دي په هغې باندې به عمل کوو او دې نه هټ کر د رواجونو او رسوماتو طرف ته به رجوع او رجحان نه کوو. نو بیا به په معاشره کې دغه حالت او دا بېګړاووالی نه وي. مونږ او تاسو ته پکار ده چې داسې قسم ته اسباب ختم کړو چې د هغې په وجې باندې معاشره کې زنا، فحشا، بدکاري عامه کیږي. د هغو اسبابو نه یو سبب او رواج او رسم دا هم کیدی شي چې مونږ او تاسو کله لور یا خور پیغله شي، بالغه شي، د واده قابله وګرځېږي، که چېرته کس مو خوښ شوی هم وي ورته نیک او صالح کس وي، د هغه له طرف نه چې جواب زمونږ کور ته زما خور یا لور پسې نه وي راغلی نو مونږ یې هغه ته نه ورکوو او هغه ته دا خبره نه کوو چې ما ته خوښ شوی او زه غواړم چې د خپلې لور یا خور نکاح تا سره وکړم. دا عار او شرم مونږ ګڼو. حالن کې د عار او شرم مقام هغه دی چې زما خور او لور پسې سبا خبره کیږي او ما او تا د دغه سبب په بنیاد سره چاته دا خبره نه کوو چې زه د خپلې لور یا خور نکاح تا سره کول غواړم او ته زما خوښ شوی، ستا عادتونه مې خوښ دي، ته نیکي. نو پکار د هر انسان د هر یو کس دپاره دا ده، د هر کس ذمه دا ده چې بچه یې بالغه شي، ښه کس ورته ګوري په معاشره کې، په کلي کې، ګاونډ کې داسې کس ولټوي ورته چې هغه کس د ده په زړه باندې وي، نیک وي، صالح وي، عالم وي، طالب وي. که عالم طالب نه وي خو چې خویونه یې روغ وي، نیک انسان وي، ورشه ورته ووایه د خپلې لور سره اول مشوره وکړه چې زما پلانکی کس خوښ شوی دی، ډېر نیک عادتونه یې دي، نیک صالحه انسان دی، زه غواړم چې ستا زندګي د ده سره او د ده جوړه وګرځېږي، ستا څنګه خوښه ده. نو که لور اجازت درکړلو فورا اقدام کوه، د هغه هلک سره مشوره کوه، هلک ته وایه زما داسې اراده ده که ستا خوښه وي نو زه د خپلې لور یا خور نکاح تا سره کول غواړم. د دې د وجې نه به په معاشره کې فحشا، زنا، بدکاري، بېګړاووالی دا هر څه به ختم شي. مونږ او تاسو دین ځان ته خپله سخت کړی دی. که چېرته مونږ او تاسو نکاح عام کړو، نکاح اسانه کړو، رسومات او رواجونه ختم کړو، کوم رسوماتو او رواجونو د وجې نه چې نن مونږ او تاسو خپلو لورګانو د خپلو خویندو ودونه نشو کولی، ځکه چې نن لور ودوي ته به ورته 40، 45 یا 50 جوړي کمیسونه او کپړې وغیره ورته کوي، د کوټې او د کور سامان به ورته اخلي، نور ضروریات د زندګۍ به ورته پوره کوي او بیا به لور ودوي چې د دې په وجه باندې پلار نشي کولی چې خپله لور په خپل وخت سره واده کړي. دغه رواجونه ختمول پکار دي. بعضې ښځې سوالات کوي، پوښتنې کوي چې مولوي صاحب مونږ ته یوه داسې وظیفه راوښیه، یو داسې تعویض راته وکړه چې رشتې پسې مو څوک راشي، مونږ څوک غواړي نه او پلار یا تره، ولی یا ورور مونږ همداسې چاته نه ورکوي څو پورې چې کور ته مونږ پسې چا رشته نه وي رالیږلي. مونږ او تاسو دا ځان ته عار ګڼو چې چاته ووایو څوک مو خوښ شي چې زه خپله لور یا خور تا ته په نکاح شرعي سره درکومه، او دا عار او دغه شرم په باره کې مونږ او تاسو سوچ نه کوو که سبا د دې
پسې څوک خبره وکړي یا بل یو داسې واقعه کې مبتلا شي چې بیا چاته مخ نشم ښودلی چا سره ملاوېدلی نشم نو د داسې ښځو دپاره کومې چې پوښتنې لري چې موږ ته وظیفه وښیي یوه وظیفه هم نن زه تاسو ته ښیم داسې ښځو ته پکار ده چې صلات تسبیح لمونځ صلات حاجت لمونځ داسې ښځو ته پکار ده چې صلات حاجت لمونځ 2 رکعاته هره ورځ کوي او الله نه دعا غواړي او دویم نمبر کې یا جامع جل جلاله ذکر ډیر کوي او په دریم نمبر کې د سورة انبیاء دغه مبارک آیات د هر لمانځه نه وروسته متصل وځله وایي نو الله رب العزت به ان شاء الله تعالی په ښه ځای کې قسمت وکړي او د یو نیک او صالح انسان سره به نکاح وشي هغه آیات په داسې طریقې سره او دغه آیات دی چې ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دغه آیات ډیر ورت کوي او د هر لمانځه نه وروسته متصل وځله وایي نو ان شاء الله تعالی الله رب العزت به رشته او په ښه ځای کې قسمت وکړي